د مهمو خبرونو سرټکي. بلاروس ته د افغان بندیانو د وضعیت ارزونې په موخه د یوه پلاوي استول. د اطلاعات او کلتور وزارت له وزیر سره د اندونیزیا د شاژدافیر کتنه. هلمند ولایت د ملي دفاع وزارت د دویم مرستیال سفر. او د ایران د اټومي موضوع په تړاو په سویس کې د غونډې جوړېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. نن دوشنبه د سنبولې دریمه نیټه. اوس هم بشپړ خبرونه. په مسکو کې د افغانستان د سفارت مستشار عبدالله یاسر ویلي چې د بلاروس په زندانونو کې شاوخوا 80 افغانان بندیان دي. نوموړي له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې د دغه افغانانو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي او تمه ده چې ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي. ورته مهال په روسیه کې د افغانستان سفارت ویلي و چې د بلاروس په زندانونو کې د افغان بندیانو د وضعیت ارزونې په موخه یو پلاوی یاد هیواد ته استولی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت وزیر ملا خیرالله خیرخوا په کابل کې د اندونیزیا له شاژدافیر نندا ایوالیس سره کتلې دي. نندا ایوالیس د خپل هیواد د فرهنګي برخې همکاریو په اړه ډاډ ورکړی او د عامه کتابتون د ډیجیټالایزیشن په موخه یې د تخنیکي وسایلو سربیره د کتابتون د غنامندۍ لپاره هم په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر بېلابېلو کتابونو د ډالۍ کولو ډاډ ورکړی دی. ملا خیرالله خیرخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړې او په دې برخه کې یې فرهنګي رول مهم بللی دی. دغه راز د ناستې په پای کې د اطلاعات او کلتور وزیر له ملي موزیم او ملي آرشیف سره د اندونیزیا هیواد د همکاریو په تړاو د مننې ترڅنګ د ورته همکاریو د دوام غوښتنه هم کړې ده. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال شیر محمد وحدت رسنیو ته ویلي چې د ملي دفاع وزارت دویم مرستیال عبدالقیوم ذاکر د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د هلمند بهرامشي ولسوالۍ ته سفر کړی او د فرضي کرښې اوږدو کې له میشتو ځواکونو او پوستو څخه لیدنه کړې ده. وحدت ویلي ذاکر د بهرامچی رباط سیمه کې د میشتو امنیتي ځواکونو د ستونزو د هواري ډاډ هم ورکړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي مرستیال ناصر احمدي وایي چې هیواد کې د کاسا زر پروژې چارې دا مهال په 3 برخو کې روانې دي او تر راتلونکو 2 کلونو به بشپړې شي. نوموړي ویلي تمویل کوونکو له قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د 1000 میګاواټه برېښنا د لیږد د دغې پروژې پلي کېدو لپاره د 90 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه هم کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس د افغانستان لپاره د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون د کډوالو د برخې له مسؤل سره کتلې دي. په دې کتنه کې د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون ژمنه کړې چې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره په مرستې او په دې برخه کې به له افغاني سرې میاشتې سره همکاري کوي. افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي د دغه لیدنې موخه له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستانه شویو کورنیو سره مرسته او د هغوی د ستونزو حل و. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره یې 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د یادې ټولنې دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان ایستل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیې او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې له 2018 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 38 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ننګرهار کې شاوخوا 30 ټنه بېلابېل ډوله نشه یي توکي سوځول شوي دي.
د ننګرهار د امنیي قمندانۍ ویاند سید طیب حماد رسنیو ته ویلي چې د دغې قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري نیول شوي بېلابېل ډوله نشهیي توکي وسوځول شول. سید طیب حماد ویلي چې په دغو نشهیي توکو کې هیروین، تریاک، چرس، شیشه، ټابلیټکا، ګولۍ، جامد مواد، تیزاب، زیکب ګولۍ او شراب شامل دي چې په تور یې 2586 کسان چې د نشهیي توکو پر پیر، پلور، قاچاق او کاروبار کې لاس درلود نیول شوي دي. ښاغلي حماد ویلي دا نشهیي توکي واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو او پلټنو پر مهال ترلاسه شوي دي. نوموړی زیاتوي چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې 5980 پر نشهیي توکو روږدي راټول کړي او د درملنې په موخه یې ننګرهار او کابل ولایتونو کې روغتونونو ته ورپېژندلي دي. د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت 22 مخابراتي سایټونه فعال شول. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د معلوماتو له مخې نویو سایټونو سره به خلکو ته لا زیاتې مخابراتي اسانتیاوې برابرې شي. د یوه بل خبر له مخې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د یوې مخابراتي شبکې په فعالېدو سره شاوخوا 15,000 کورنۍ د لومړي ځل لپاره له مخابراتي خدمتونو برخمنې شوې. د احصایې معلوماتو ملي ادارې د 1404 لمریز کال په زمري میاشت کې د هیواد د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د 2337 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. خبرپاڼې زیاته کړې چې په دغه موده کې 1305 تنه 78 ښځې هیواد ته راغلي او 1032 تنه 10 ښځې وتلي دي چې ډیری کسان د نیمروز او هرات بندرونو، هرات او بلخ هوایي ډګرونو او د تورخم، عقیني او حیرتان له لارې راغلي او د 10 ښځو په ګډون 1032 له هیواده وتلي دي. له ټولو راتلونکو 216 تنه د تاریخي سیمو د لیدنې، نور د کارونو او زده کړې لپاره راغلي. د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 8252 میټریک ټنه توکي وارد او صادر شوي دي. د دغو معلوماتو پر بنسټ د حیرتان بندر له لارې 45.5 زره ټنه، د عقیني له لارې 11.8 زره ټنه، د تورغونډۍ له لارې 9.3 زره ټنه او د خواف هرات له لارې 13.5 زره ټنه انتقالات ترسره شوي دي. له دغو انتقالاتو 129 ټنه صادرات دي چې چارواکي وایي د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو زیاتوالی د کار فرصتونه، عواید او اقتصادي ثبات لوړوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په روان زیږدیز مالي کال کې د افغانستان ترانزیټي سوداګري 80% لوړه شوې ده. دغه سوداګري چې مخکې څه باندې 55 میلیونه ډالر وه اوس مهال شاوخوا 100 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. خو راپورونو زیاته کړي چې افغانستان ته راتلونکی ترانزیټ بیا کم شوی دی. ایران سبا د سهشنبې په ورځ په سویس کې له آلمان، فرانسې او بریټانیا سره د ایران پر اټومي موضوع خبرې کوي. د راپورونو له مخې د دغه خبرو اجنډا د ایران اټومي تاسیسات او پر دغه هیواد د لګول شویو بندیزونو لرې کول دي. تصنیم خبري آژانس ویلي چې د ایراني پلاوي مشري مجید تختروانچي کوي او د آلمان، فرانسې او بریټانیا له لوري به د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان ګډون ولري. دغه آژانس د سرچینو په حواله ویلي چې تیره جمعه د 3 اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو او امنیتي سیاستونو عالی استازو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس راغشي سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. بلخوا د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه روانه ترنګلتیا نه حل کېدونکې بللې او ټینګار کړی چې دوی به امریکا ته تسلیم نشي. خامنه‌ای داسې مهال دا څرګندونه کړې چې ایران له لویدیځو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام پر سر جنجال لري. د پاکستان د پنجاب په ځینو سیمو کې د سیلابي اوبو راپورته کېدو له امله بیړنۍ خبرداری اعلان شوی.
د ژغورنې ډلې د هغو کلیو اوسیدونکو چې د پاکستان او هند ترمنځ په پنجاب کې موقعیت لري غوښتي چې ژر تر ژره خپل کورونه پرېږدي ځکه د اوبو سطحه په چټکۍ سره لوړیږي. د پنجاب د پیښو د مدیریت چارواکو ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې له 19,000 زیات کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او د پنجاب په بېلابېلو ښارونو کې د ژغورنې چارې دوام لري. اسرائیل په غزه کې پر روغتون برید کړی او لږ تر لږه 15 تنه یې شهیدان کړي چې خبریالان هم پکې دي. رویټرز راپور ورکړی چې د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ اسرائیل په غزه کې په یوه روغتون بریدونه وکړل چې پکې 15 تنه شهیدان شول چې 4 پکې خبریالان هم وو. رویټرز خبري اژانس ویلي د لومړي برید پر مهال د رویټرز قراردادي کمرمن حسام المصري وژل شوی او په دویم برید کې د رویټرز بل قراردادي عکاس حاتم خالد ټپي شوی دی. بلخوا اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ یکشنبې د یمن پر پلازمینې صنعا هوایي بریدونه وکړل. رویټرز خبري اژانس وایي دغه بریدونه د هغو توغندیو په ځواب کې شوي چې د حوثیان لخوا د اسرائیل پر لور توغول شوي وو. یمن کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې 6 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د بریدونو موخه یو پوځي کمپلیکس وو چې د ولسمشرۍ ماڼۍ 2 برېښنا کارخونې او د تیلو زیرمتون پکې دی. د هند په اتر پردیش ایالت کې د زیارت کوونکو موټر د ټکر له امله 8 تنه مړه شوي او 43 نور ټپیان دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په ټپیانو کې د 3 زیارت کوونکو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د اتر پردیش امنیتي مسؤلینو ویلي چې په مړو شوو کسانو کې 2 میرمنې او 1 ماشوم هم شامل دی. او وروستی خبر مو هم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي تر هغې چې هیواد یې ازادي ترلاسه نه کړي خپله مبارزه به روانه وساتي. نوموړي دغه څرګندونې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یوه رسمي وینا کې کړي دي. زیلنسکي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د روسیې حکومت وایي اوکراین د دغه هیواد د انرژۍ او برېښنا پر تاسیساتو بریدونه کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.